یو کس تپوس کړی دی چې په نفل سنت فرض او واجب مونځ کې په دې کې تش رکعتونه او ډک رکعتونه شته او که نه. نو دا مسله یاده کوي چې په نفل سنت او واجب مونځ کې په دې کې خالی رکعت نشته، تش رکعتو. که ته 2 رکعته کې په یو سلام، که په یو سلام 4 رکعته کې صحیح ده، او کنا په یو سلام باندې ته په نفلو کې د 8 رکعاتو هم دغه راغلی چې 8 رکعات هم کولی شي په یو سلام باندې. نو که سنت 4 رکعته کې او که 2 رکعتې، او که نفل 2 رکعتې که 4 رکعتې په یو سلام او که 8 رکعتې، نو او واجب چې کوم دی هغه ماسوتن چې 3 رکعته کوم واجب دی، نو په دې کې خالی رکعت نشته. او فرض چې کوم دی نو په فرضو کې بیا خالی رکعتونه شته. کوم د سهار 2 رکعته چې دي هغې کې اوس خالی رکعت نشته. د ماسپښین 4 رکعته دي فرض، هغې کې اولني 2 رکعته ډک دي، وروستي 2 رکعته تش دي. ورپسې بیا د مازدیګر 4 رکعته فرض دي، نو په هغې کې اولني 2 رکعته ډک، وروستي 2 رکعته تش. ورپسې بیا د ماښام دي 3 رکعته، نو په هغې کې اولني 2 رکعته ډک دي، وروستي 1 رکعته تش دی. او پاتې شو د ماسخوتن 4 رکعته فرض، نو هغې کې اولني 2 رکعته ډک، وروستي 2 رکعته تش دي. او وتر واجب ما درته ویلي تر واجب نفل او سنت په دې کې تش رکعت نشته دی. ښه دا مسله یاده کړئ، ضروري مسله ده، وهمه مسله ده.